سلامونه، وخت په خیر. ستړي مشئ. په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمېر ولایتونو کې د نیمه عالي روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر پالنې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا ګام ستایي، خو وایي د ښځینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعالې ډیوې امرخیلې د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم نجونو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي. هغې زیاته کړه نرسان او قابلانې نشي کولی چې د یوې متخصصې ډاکټرې په څیر کار وکړي او مسؤلیت واخلي. په افغانستان کې متخصصینو مسلکي ډاکټرانو ته اړتیا ده. یوازې قابله یا نرس ته د ټولو ښځو روغتیایي ستونزې نشي هوارولی. په افغانستان کې نسبت نورو ټولنو ته د ښځو تحصیل فرضیان دی. باید هغه نجونې چې اوس د عمومي طب په برخه کې زده کړې کوي پر مخ یې پوهنتونونه خلاص شي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2022 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سې شنبې په ورځ باختر خبري اژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړی چې په 11 ولایتونو کې دولتي طبي انسټیټوټونو ته له 12 ټولګي څخه د فارغو نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوه. په راپور کې راغلي چې د عامې روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د کاپیسا، پروان، پنجشیر، میدان وردګو، غزني، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیان او پکتیا ولایتونو له 12 ټولګي فارغې نجونې کولی شي د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالي طبي مؤسسو او د بدخشان د قابلګۍ په څانګه کې نوملیکنه وکړي. باختر اژانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی، خو دومره یې ویلي چې همدې ولایتونو ته د عامې روغتیا وزارت پلاوي هم استول شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.